د یو خبره ده په یو کلي کې د بیټو په نوم یو کس خپلې مور او ښځې سره اوسېدو. د په کور کې ډېر زیاتې چرګې ساتلې وې. د به دې چرګو نه هګۍ جمع کولې او بیا به یې بازار کې خرڅولې. د چرګې ډېرې غټې غټې وې، دې وجې نه یې غټې غټې هګۍ اچولې. څه کله به د کور کې د خوراک څه نه و، د دې مور به دې ته هګۍ پخولې. خو بل طرف ته دې کلي کې د میټا په نوم یو کس خپلې ښځې نصیبې کینچې سره اوسېدو. ای میټا، زما د زړه ټوکړې، نن خو لږ څه ښایسته شانتې د خوراک څه راوړه، ډېره زیاته وږې شوې یم. د سنډا په شانتې غټه شوې، اوس به د کور کارونه هم زه کوم او تاله به روټیو بندوبست هم زه کوم. لږ څه عقل یې زده که. ای میټا، څه وشو که د ښځې خدمت وکړې، جنت کې به درته ځای میلاو شي. ته زما ښځه یې، څه مور مې نه یې چې ستا خدمت کوم او ماله به جنت میلاو شي. زه یې بازار نه راوړمه درته. میټا کور نه روان شي، خو چې څنګه د بیټو د کور په خوا کې تیریږي، څه د چرګې وویني نو ده ته یو خیال راشي. یاره یو کار کوم، د بیټو نه ښه یو غټه چرګه الومه او کور ته یې وړمه او ښه ښایسته شانتې کړایي پکې پخومه. ښځه به مې هم خوشحاله وي او زه هم. میټا بیټو ته آواز وکړي، ای بیټو دلته راشه، زما خبره واوره. بیټو چې کله دې ته راشي نو دې ته ووایي، میټا وروره ووایه زه تا څنګه راوغوښتم. بیټو خپلې پنجرې نه یو ښایسته تازه چرګه راواخله او کور ته یې وړمه. ډېر زیات وږی شوی یم، نن ستا ورندار باندې یو ښایسته کړایي جوړوم. میټا ته لیونی شوی خو نه یې، زه دا چرګې نه شم خرڅولی. زه د دې چرګو هګۍ خرڅوم او په هغې باندې خپل کور ګزاره چلومه. زه دا چرګ په تا نه شم خرڅوی، البته که هګۍ الي نو هغه به تا باندې خرڅې کړم. ای غټ پوزې، ته ما نه پیژنې، زما نوم میټا ده. میټا زما دکه شانتې نخرې بالکل نه دي خوښې. یو خو زه ستا رزق زیاتومه، پیسې درله درکوم چې مفت خې درنه نه وړمه او ته ما ته نخرې کوې. میټا وروره ما تا ته وویل چې زه دا چرګې نه شم خرڅوی. ته مهرباني وکړه دلته نه لاړ شه، هسې نه چې پولیس وله راوغواړم او تا تاڼې ته بوځي. دمکي راکوي ما ته. زه خو به تا سره ګورمه، داسې سبق به درته یاد کړم چې همیشه دپاره به یاد ساتې. دا یې وویل میټا دلته نه روان شي او چې کله کور ته ورسیږي، ای میټا، ته خو روټۍ پسې تللی وې، بیا خالي لاس واپس ولې راغلې؟ ای ښځې دا وخت زه ډېر زیات غوسه یم، تا ته پته شته هغه غټ پوزې ما سره څه وکړو؟ ای میټا، ته ما ته ووایه، زه به د ده خولې نه ژبه راوباسم. بیا میټا دې ته ټولې خبرې وکړي. چې کله نصیبه کینچي دا خبرې واوري نو ډېره زیاته غوسه شي. څنګه میټا، هغه د چرګو غل دغه همت چې تا سره یې داسې بدتمیزي وکړه، ته اوس ګوره چې زه دې سره څه کوم، د ده په خېټه کې ستنه دنه کوم او ټول ګیس ترې وباسم. ای ښځې ګیس میس پرېږده، د هغې پنجرې نه به چرګه څنګه وباسو. چې دا خبره واوري د نصیبه کینچي په ذهن کې یو خیال راشي. بس میټا، کار وشو، ته راځه ما سره. ته ما چېرته بوځې ځان سره؟ میټا ډېرې خبرې مه کوه، چې څه درته وایم دونه کوه، راځه ما سره. بیا دې دواړه کور نه روان شي او د یو ځناورو دکان ته راشي. لورجانې دا پیشو په څو ورکوې؟ خورجانې دا پیشو په 2000 روپۍ ده. په 2000 روپۍ ته لیونی شوې خو نه یې. زمونږ محله کې خو دکه شانتې پیشوانې ګرځي را ګرځي، ستا پیشو نه خو ښې دي، زه درنه ځمه. خورجانې دا کومه عام پیشو نه ده، دې ته چې ته څه وایې د اکه شانتي کوي. ودې کتل میټا، زما کار وشو، ما ته همدکه شان پیشو په کار وه. دوی دا پیشو والی دلته نه روان شي او کور ته راشي. نصیبه کینچي دې پیشو ته ووایي، زه پیشو ورشه د بیټو کور ته او هغې نه یو ښایسته چرګه دلته راوړه. دا پیشو دلته نه لاړه شي او د بیټو پنجرې نه یو چرګه راوالي او دلته راشي. دوی چې وویني نو ډېر زیات خوشحال شي. وا ښځې، څه د کمال مزغه دې وجنګولو. اوس به دکه شانتې روزانه مونږ چرګان خورو هم او بازار کې به خرڅوو هم. د ما سره ډېره ژبه وهله که نه، اوس به دې ته د خپل انجام پته ولګي. په اوله کې خو بیټو ته دا پته نه لګېده چې د ده چرګان په کمیدو شوي دي، خو خیر وخت په تېرېدو سره ده ته دا پته ولګي چې د ده چرګې په کمیدو دي. دی ډېر زیات خفه وي او خپلې مور ته ووایي، مورجانې زما ډېرې زیاتې چرګې کمې شوي دي، ما ته هیڅ پته نه لګي چې زما د چرګې کم خواته ځي. بچې دا څه وشو، هیڅ پته نه لګي چې زمونږ چرګې څوک غلا کوي. مونږ خو چا سره هېڅ دښمني نشته، خیر دا به څوک وي؟
بیټو او د ده مور ډیر زیات خپه وي. ځان سره دا وایي چې اخر زمونږ چرګې څوک غلا کوي. خو بل طرف ته میټا او نصیبه کینچي دا سوچ کوي چې نن شپه کې به د ده بکي چرګان ټول په یو ځای غلا کوو. ښځې دې نه وړاندې چې په دې باندې دا شکي شي مونږ نن شپه کې دغه ټول چرګان غلا کوو. او میټا بیا به مونږ ټول چرګان خرڅ کوو، مونږ سره به ډېرې زیاتې پیسې راشي. بیا چې کله شپه شي د دواړه دکه پیشو بیا په هغې چرګانو پسې ولیږي. دا پیشو یو چرګه راتښتوي خو ټولې چرګې راوتښتوي. اخري چې یو چرګه پاتې شي نو دا چرګه ډیر زیات شور کوي. په دې باندې بیټو شکي شي او بار ته راوځي. بیټو چې کله بار ته راشي چې وویني پیشو سره د چرګې وتښتي او بیټو ورپسې شاته نه لاړ شي. دا چرګه دلته نزیزي په یو ځای کې یو ماشین وي او دا چرګه د ماشین ته دننه شي او بیټو چې وویني نو دا یو چرګې نه د ماشین نه ډېرې زیاتې چرګې نورې پر وتلو شي. بیټو چې دا منظر وویني نو ډېر زیات حیران هم شي او خوشحاله هم شي. و یار دا خو ډېر زیات کمال وشو. یا الله ستا لاک شکریا ده چې زما اواز دې واورېدلو او ما له دې دا ماشین په ګوتو راکړو. اوس په دې ماشین نه زه ډېرې زیاتې چرګې وباسم او دا شانتې به زما ښه کار روزګار روان شي. بیټو دا ماشین ځان سره روان کی او کور ته یې ورسوي او چې کله کور ته ورسیږي بیټو دا دې څه ماشین راوړو؟ ښځې دا یو د جادو ماشین ده. د شپې د چرګانو اوازونه کېدلو او زه چې کله بار ته لاړم چې ومې کتل یو چرګه سیره پاتې شوې وه او هغه چرګه هم وتښتېده او زه پسې شاته نه روان شوم چې ومې کتل هغلته په لاره کې دا ماشین و. دغه چرګه دې ماشین ته دننه شوه او دې ماشین نه ډېرې زیاتې چرګې په راوتلو شوې. دا خو زمونږ نصیب کلاو شولو. بچه هغه پیشو چا لېږلې وه؟ مورجانې د هغې پته به ولګي. زه ډېر زیات خوشحال یم او زه ځم سبا چې یو چرګه راوړم او تاسو ته دا کمال ښکاره کوم. بل طرف ته میټا د بیټو ټول چرګان په یو پنجره کې بند کی. ښځې زما کار وشو. زه به سبا د چرګو وله راولم او دا ټولې چرګې به ورباندې خرڅې کړم. او بیا چې کله بله ورځ راشي میټا د چرګانو ولا ته ورشي او هغې باندې د دې چرګو د خرڅولو خبره وکړي. ټیک ته وروره ته ماته د خپل کور پته وښیه، زه به بیا درشم ټول چرګان به درنه والم. میټا دې کس ته د خپل کور پته ورکړي او دلته نه لاړ شي. خو بل طرف ته بیټو خپل کور نه روان شي او بازار ته د چرګې اخیستو دپاره. چې کله دې کس ته راورسیږي نو دې ته ووایي وروره تا ته څو کیلو د چرګې غوښه په کار ده؟ نه وروره ما ته غوښه نه ده په کار، زه مکمل ژوندی چرګه الوم. دا خو ډیره ښه خبره ده. داسې به زما وخت بچ شي. زه هسې هم کلي ته ځم، یو کس نه ډېرې زیاتې چرګې الوم. رورجانه په دې کلي کې چا سره دونه ډېرې چرګې نشته. رورجانه ما ته یو کس راغلی و، خپل نوم یې میټا ښودلو، هغه سره ډېرې زیاتې چرګې دي. د دې خبرې په اورېدو سره بیټو ته پته ولګېږي چې د ده چرګې ټولې میټا غلا کړي دي. دا دلته نه چرګه والي او روان شي. چې کله د میټا کور ته ورسیږي نو دلته د دیوال په خوا کې پټ شانتې ودرېږي او چې وګوري میټا په پنجره کې د ده چرګې بند کړي وي. ها دکه زما مجرم ده، د زما چرګې غلا کړي دي. اوس خو به د دې مسالې څه حل روباسم. بیا بیټو دلته نه روان شي او خپل کور ته ورسیږي. کور ته چې ورسیږي په ماشین کې دا چرګه واچوي او دې ماشین نه نورې چرګې په راوتلو شي. دکه شانتې بیټو په خپل کور کې ډېرې زیاتې چرګې جمع کړي او خپله پنجره ډکه کړي. بیټو ډېر زیات خوشحال وي. خو په بله ورځ باندې میټا او نصیبه کینچي د کور نه بهر ته روان وي. د بیټو په کور په خوا کې تیریږي چې وویني نو ډېرې زیاتې چرګې جمع کړي وي. هغه ډېر زیات حیران شي. بیټو ستا چرګې خو غلا شوي وي، بیا تا سره دونه ډېرې چرګې کومه نه راغلې؟ رورجانه د ماشین خو وینې که نه، دا چکن ماشین ده چې په دې کې یو چرګه واچوي ډېرې زیاتې چرګې ترې وځي. ته لیونی شوی خو نه یې، داسې چېرته تر اوسه شوي دي، بل څوک بېوقوف جوړ که. رورجانه که تا ته یقین نه وي ته په خپله ورشه وی ګوره، یو چرګه راواله په دې ماشین کې واچوه، بیا به تا ته اندازه وشي. ښه که دا خبره وي نو چرګه راوړه، زه یې اوس ګورم. او میټا دې ماشین ته راشي او بیټو دله یو چرګه ورکړي او میټا دکه چرګه په دې ماشین کې واچوي. دې نه وروسته دې ماشین نه ډېرې زیاتې چرګې په راوتو شي او میټا ډېر زیات خوشحال شي.
واه زما خو کار وشو. نن شپې دا ماشین غلا کوم او بیا به دې ماشین نه ډېرې زیاتې چرګې وباسم. داسې به زما زندګي جوړه شي. دی ځان سره دا سوچ کوي چې په دې وخت کې بیټو د شاته نه یو دیکه ورکړي او میټا دې ماشین ته ورلړی کړي او میټا نه چرګه جوړه شي او د ماشین نه بار ته راوځي. تا زما خاوند ته دیکه ولې ورکړه؟ دې نه خو چرګه جوړه شوه. او دا د سزا وه. تاسو دواړو زما چرګې غلا کړې وې. اوس ته هم تیاره شه، تا هم په دې ماشین کې اچوم. انا روره ما ماف که زه ځان نه چرګه نه جوړوم، زه درنه ځمه. نصیبه کینچي دلته نه وتښتي. بیټو میټا د چرګو سره په پنجره کې بند کړي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او موږ ته کامنټ کې ولیکئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.